السلام علیکم ورحمۃ الله. ځوانان نن ډېر وخت فاست درته په ایکسل کې یو لنډ ټریک طریقه ښیم چې اکثر وخت په انټرویو کې درنه پوښتنه کېدلی شي چې زموږ یو ملګري نه پوښتنه کړې وه، نو ځکه مې په دې باندې ورته ویډیو جوړه غوښتل چې ویډیو جوړه کړم. ورته ویل شوي چې داسې کار به کوئ چې ماته دغه صرف د دې ټوټل نه چې دی ماته صرف د منفي ویلیوګانې دا کوم چې تاوان شوی دی، فرض که تاوان دی یا منفي کې دي دا راته صرف جمع کړه چې څومره تاوان شوی دا منفي کې چې دي ماینس ویلیوګانې یا څوک چې ما ورته انتخاب کړي دا به تاسو څنګه سم کوئ. صرف دا راته جمع کړه، نورې زما نه دي پکار. د دې دپاره موږ په ایکسل کې سم اف فنکشن کاروو. سم د جمع دپاره د اف هغه وخت کارول کېږي چې تاسو ورسره یو کنډیشن کاروئ، یو حالت ورسره یو شرط ورته ږدئ. نو ټې بټن به ورپسې پرېس کړئ، ته وایي رینج راته انتخاب کړه، کوم ځای نه کوم ځای پورې ته به هغه ساحه ټوله انتخاب کړې چې کوم ځای کې ویډیوګانې ګورم او ته یې دې نه تر دې ځای پورې. بیا ته وایي کرایټیریا د څه شی ده، په کوم کرایټیریا باندې په کوم کنډیشن باندې کوم یو کنډیشن به کې راځو ډبل کوټس کې به د تاسو ږدئ. ښه زه ورته وایم چې ګوره هر څومره ویلیو چې تاسو ماینس راغلو منفي ویلیوګانې هغه د صفر څخه کوچنی دي، که منفي 10,000 که منفي 20,000 دا ټولې د صفر څخه کوچنی دي. زه ورته وایم چې د صفر نه کوچنی وي مطلب منفي وي، نو څه وکړه دا راته صرف جمع کړه. راته وایي چې کوم ځای نه کوم ځای پورې ته جمع کړم. زه ورته وایم دې ځای نه واخله دا رینج به ورته انتخاب کړم، رینج راته وټاکه، رینج مې ورته وټاکل دې ځای نه تر دې ځای پورې راته جمع کړه، خو منفي صفر نه باید کوچنی وي. صفر نه کوچنی معنی چې منفي کې وي. بس انټر پسې پریس کوه، ته ګوره تاسو ته به جواب درکړي 50,600 روپۍ دا تاوان لاس شوی دی یا هغه ویډیوګانې چې منفي کې دي. نو که چېرته مو خوښ شوی وي نو داسې ټریکونه نور پکار وي ماته کمنټ کې ولیکئ. زه کوشش کوم چې وړوکې ویډیوګانې شارټ شارټ ته جوړې کړم او تاسو ته یې راوړم.